د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. سره له دې چې لا تر اوسه په پاکستان کې د شویو ټاکنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي، خو د دغه هیواد پخوانی لومړی وزیر عمران خان له زندانه د خپل ګوند د پلویانو د بري اعلان کړی دی. عمران خان په یوه ویډیویي پیغام کې چې له زندانه یې خپور کړی، خپلو پلویانو ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې ټول دې په ګډه د دغه سترې بري خوشحالي ولمانځي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه پیاوړو لوبغاړو محمد نبي ساخیل او عظمت الله عمرزي د سریلانکا پر وړاندې په روان سیریز کې سلیزې ووهلې. پاکستان کې د پارلماني او ولایتي شوراګانو ټاکنو پای ته رسیدو څخه یوه ورځ او شپه تیریږي، خو لا هم ټاکنو کمیسیون نهایي پایلې نه دي اعلان کړي. خو د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف خپلو پلویانو ته په وینا کې د پارلمان د ډیرو څوکیو ګټلو خبر ورکړی او د بري اعلان یې وکړ. نوموړي په خپلې وینا کې وویل ګوند د پارلمان ډیرې چوکۍ ګټلې دي او د راتلونکي ائتلافي حکومت جوړېدو لپاره یې له نورو ګوندونو سره د جوړجاړۍ خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پاکستان له زندان څخه تر ازادېدو وروسته په خپل ایکس پاڼې له ټولو هغو مننه کړې چې د نوموړي د خلاصون لپاره یې هلې ځلې کړې دي. په ورته مهال نوموړي لیکلي پاکستاني پوځي جنرالان په بندي کولو یا هلته له موږ سره په ډیر غیر انساني چلند کولو سره کله هم نشي کولی موږ له خپلې مبارزې وګرځوي او کله به هم زموږ پر ولسونو د دوی د ظلم د دوام ارمان پوره نشي. ښاغلي منظور ویلي موږ به د جبر خلاف کله هم خاموشه نشو، له خپل ولس سره د ظلم خلاف او د خپل د وطن د ازادۍ لپاره به مبارزه جاري وساتو. د امریکا ولسمشر جو بایډن کانګرس ته رسما یو لیک استولی او پکې له طالبانو سره د ډالري کڅوړو د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي خبرداری ورکړی چې که کانګرس دغه کڅوړې تایید نه کړي نو افغانستان به له شدید اقتصادي بحران سره مخ شي او اقتصادي سیستم به یې وپاشل شي. جو بایډن دغه 40 میلیونه ډالري کڅوړې بشري مرستې بولي او ټینګار کوي چې طالبان ورته لاسرسی نه لري، خو کانګرس بیا ادعا کوي چې ګڼ موارد یې موندلي او طالبان له دغو پیسو څخه استفاده کوي. امریکا رسنۍ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندېدو دوه احتماله په ګوته کوي. د دوحې قرارداد پر اساس د نړیوالو په غوښتنه د حکومت د جوړول او دویم په امریکا را روانې ټاکنې او د حکومت بدلېدل. په افغانستان بانک سرچینو زاویه نیوز ته ویلي د جمهوري نظام په پرتله د مهال د افغانستان جی ډي پي یا د ناخالصو عوایدو کچه له 2.4% څخه 9% ته راټیټه شوې، خو طالبان یې د اقتصادي پاشلتیا له ویرې جزئیات پټ ساتي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پکتیا ولایت ته د سفر پر مهال ویلي امریکا یې ماته کړې او کله چې دوی له جو بایډن سره سیمې جګړې ته تیار شول هغه له افغانستان څخه پښې وایستې. په داسې حال کې چې طالب چارواکي هره ورځ له امریکا څخه رسمیت غواړي او پرله پسې اعلامیوي خپروي، خو سراج الدین حقاني ټینګار کړی که امریکا او نړیوال موږ 10 کاله نور هم په رسمیت ونه پیژني افغانان یې باید پروا ونه کړي ځکه د ټوپک په زور مو له افغانستان څخه ویستلی دي. تر دې وړاندې بیا دغه طالب وزیر په کراتو د خپلو ویناو پر مهال له امریکا غوښتي وو چې د رسمیت لپاره یې ټول شرایط پوره کړي باید نړۍ پرې اقدام وکړي. د پاکستان موقت لومړی وزیر انور الحق کاکړ چې ظاهرا د واک محدودې ورځې پاتې دي ویلي که یوازې د پاکستان غوښتنه او مسله وای طالبان مو وختي په رسمیت پیژندل، خو په دې اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع اړینه ده او طالبان باید د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي.
کاکړ له طلوع دیو سره په ځانګړې مرکه کې چې څو ساعته مخکې خپره شوه له پاکستان د افغان کډوالو ایستلو تصمیم مناسب او ګټور اقدام بللی دی. نوموړي د طلوع دیو سره په دغه مرکه کې ټینګار کړی افغان کډوال به څه موده وروسته درک کړي چې له پاکستان څخه یې د ایستلو تصمیم ډیر مناسب و. د افغان کډوالو بې عزته کول د پاکستان د حکومت تصمیم نه و او نه دی. افغان باید په قانوني توګه پاکستان ته راشي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څرګنده کړې چې د لغمان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دې ولایت د مرکز بهترلام د ناکازایي داد محمد ګله میداني بسرام او بدیع الاباد کلیو پر یو شمېر بزګرانو د شنو خونو اړوند توکي وویشل. مولوي عبدالکبیر ملګري ملتونو کې د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت ته دې وسپارل شي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د یوناما له مشر سره په لیدنه کې اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د سپارلو کېدو غوښتنه کړې ده. مولوي عبدالکبیر له روزا تنبیوا سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې ټول شرایط پوره کړي او نړۍ ته پکار ده چې دې برخه کې ګامونه واخلي. د آرک په خبرپاڼه کې راغلي چې مولوي عبدالکبیر د اسلامي امارت پر چارواکو بندیزونه د افغانستان او نړۍ ترمنځ د ستونزو زیاتېدو لامل یاد کړی دی. د رئیس الوزرا د سیاسي معاونت د مطبوعاتو عمومي رئیس حسن حقیار طلوع نیوز ته وویل د دوحې ناسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنه له افغانانو سره بشري او پراختیایي مرستې او اسلامي امارت ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ وسپارل د دې ناستې د خبرو موضوعات وو. د افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي ویلي چې تر راتلونکې یوې اونۍ به په قرغیزستان کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي. توماس نیکلاسون کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې دغه غونډه د اروپایي ټولنې او منځني اسیا هیوادونو ترمنځ جوړیږي چې د افغانستان درې نږدې ګاونډي هیوادونه هم پکې ګډون کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسون وویل راتلونکې اونۍ به په منځني اسیا هیوادونو کې له همکارانو سره ووینم چې درې یې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي. زه به د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې او منځني اسیا په غونډه کې چې د قرغیزستان په کوربهتوب په بشکک کې جوړیږي لیده کاته ولرم. له دې سره سم د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي پر دې باور دي چې د قرغیزستان او دوحې غونډې یوازینی ګډ ټکی د اسلامي امارت لپاره د فرصت رامنځته کولو خبره ده. ملګرو دا وه زموږ خبري ټولګه. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.